له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنه شوو په کور دننه بېځایه شوو کډوالو او د شهیدانو کورنیو ستونزو ته د رسیدو لپاره د کډوالو چارو وزیر میدان وردګ ولایت ته سفر وکړ او ورسره د نغدي او غیر نغدي مرستو ترڅنګ دوی ته په راتلونکي کې د کورونو جوړولو ډاډ ورکړ. دلته نن چې راغلي موږ الحمدلله د دې لپاره چې هغه خلک چې دلته په نرخ کې مهاجرین راغلي دي او داخل کې مهاجرین بهر نه راغلي دي او خصوصا دلته ځینې شهیدان او زخمیان ډېرې کورنۍ شوي موږ وخت چې دې پوښتنه وکړم دوی سره یو څه مرسته وکړو. موږ مهاجرین وروڼه موږ به انشاءالله کوشش کوو چې دوی ته په دغه کومکو باندې چې نه کړي چې دوی ته د کار زمینه برابره کړو چې دوی د همیشه دپاره د دغه کومک یا بل چاته لاس نیونه چې لاس اوږدوي د دغه نه موږ خلاص کړو چې دوی ته مطلب د کار زمینه برابره کړو. له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنه شوي د کډوالۍ ترخې کیسې راته کوي خو دوی خوښ دي چې خپل هیواد ته راغلي او مسؤلین یې وخت نا وخت پوښتنه کوي. ایران ته تللی ما 4 کاله مې هلته کډوالي وکړله له کور سره ومه بیا بیرته یې راواړولم څه مدرک یې شی هم نه درلوده بیا چې راواړولو زیاتي بیا څلور میاشتې 5 میاشتې په کابل کې وم 4 کاله کېده چې په ایران تللی د جنګول دی راغلی لاسه بیا اوس 1.5 میاشت کېږي چې راغلی یم نو اوس دغه وزیر صاحب نه ډېره مننه ده د نورو مسؤلینو نه چې موږ سره دا کومک وکړ. وزیر صاحب په راتګ باندې موږ ډېر خوشحاله سو خدای دې وکړي چې کومې وعدې یې وکړي هغه عملي سي موږ سره نمرې موږ ته راکړي جایونه راکړي موږ ته سرپناه پیدا سي نو موږ به په دې باندې ډېر خوشحاله سو. مسؤلین زیاتوي چې په راتلونکي کې د ځمکو د ورکړې ترڅنګ له نورو مرستو هم نه هیروي.